ګلورینه ملمجبه چې د ښکلاګانو ثاني نه لري. د اوړي په موسم کې د لرې پرتو سیمو څخه زرګونه سیلانیان ځان ته راکاږي. د طبیعي ښکلا ترڅنګ د رباب، طبلې او هارمونیم هنرمندان هم دې سیمې ته راځي او د شنو دربونو په غېږ کې د خپلو جادوګرو نغمو په وسیله د سیلانیانو زړونه ګټي. د هارمونیم استاد وکیل باچا چې د صوابۍ سره تعلق لري د ملمجبې په یو شنه درب کې د نورو هنرمندانو سره ناست دی او محفل یې تود ساتلی دی. نوموړی وایي چې چکر ته راغلي خلک د دوی سندرې اوري او د مینې او قدر په توګه پرې پیرزونې هم کوي. هغوی خو بس داسې کار د ډېر زیات خوشحالېږي دي، میوزیشن ته هم ډېر خوشحالېږي، دې نه ډېر خوندورې ټاپې ورته مونږ وکړو، غزلې ورته ووایو، نو ډېر متاثره کېږي، هغوی هم خوشحاله شي او زمونږ چې نصیب یې هغه الله تعالی راکړي. بره پکې بیا مونږ پیسې ته هم ځو، اکثر چکر لګوو، پیسې ته اکثر هغوی مونږ د ټلیفون ملکونو کې رابطه راسره وکړي، مونږ پیسې ته بره ورشو. وکیل باچا زیاتوي چې له تېرو 20 کلونو راهیسې د موسیقۍ محفلونه جوړوي، په ودونو کې ګډون کوي او د اوړي په موسم کې یخو سیمو ته ځي څو هم د موسم نه خوندونه واخلي او هم خپله روزي وګټي. تقریبا یو 20 سال شو چې زه دا فن کوم. خو خادو ته هم ځو، داسې سټیج پروګرامونه هم تللي یو او داسې دلته سوات کې خو ډېر ګرځېدلي، لاهور ته پکې تللي یو، اسلام آباد ته، پېښور شو، ټولو علاقو کې ګرځېدلي یو، عمرات کې دې طرفونو کې ډېر ګرځېدلي یو. د ملمجبې خو ډېر ښایسته موسم دی، ډېر زبردست موسم دی. د ملمجبې طبیعي ښایستونه او د رباب ټنګ ټکور د سیمې فضا نوره هم زړه راښکونکې کړي. له لرې لرې راغلي سیلانیان پرې خوند اخلي او دا خوږې شیبې د خپلو کیمرو په سترګو کې خوندي کوي. عصمت علي اخون، شال نیوز، ملمجبه، سوات.